بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارونو خیانو چې ټول بخیر خوشاله به او الله مو همیشه خوشاله لره. نن درته د الله پاک صفاتینم المحصی د دې معنا او یو څو ډیر بهترین خاصیتونه ښایم چې زموږ دپاره پکې ډیرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زمارونو خویندو المحصی جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی دا شمار کوونکی او ګیرونکی. اوس د دې یو څو خاصیتونه دي دغه زده کړئ. نمبر 1 خاصیت زمارونو خویندو ډیر اوچت دی چې څوک هم د جمعې په شپه باندې 1000 پیرې 1000 پیرې د المحصی لولي نو ان شاء الله الله تعالی به ته د قیامت د حساب کتاب نه نجات ورکړي. نمبر 2 خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم د روټۍ لس ټوکړې راوالي او په هره ټوکړه باندې 10 ځلې د المحصی الولي او اخري نو ان شاء الله الله تعالی به د دې لپاره مخلوق مسخر کړي. نمبر 3 خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم په کثرت سره د المحصی ذکر کوي نو دته به مراقبه نصیب شي او که د دې سره د الله تعالی د نوم المحیط هم وویلی شي نو دته به بېشمېره علوم ورکړی شي. نمبر 4 خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم په کثرت سره د المحصی لولي ان شاء الله دی به د ګناه نه محفوظ وي. نمبر 5 خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم لس پیرې د المحصی الولي ان شاء الله دی به د الله پاک په حفاظت او پناه کې وي. دا دوستانو د الله پاک صفاتینم المحصی د دې معنا او یو څو بهترین خاصیتونه. امید دی چې تاسو به پرې پوه شوی. دا ویډیو د نورو دوستانو سره د ثواب په نیت ضرور مخې ته شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ راته اجازت. جزاک الله.